د نایجیریا تودې هوا ته په کتو د خوندیتابه لپاره توکي په تن کول د نارامۍ سبب کیږي، خو په دې هېواد کې د کورونا وایرس پېښې په ډېرېدو دي او روغتیا پالان څو ساعته دغه ډول توکي په تن کوي. موږ اوس د لېګاس پوهنتون تدریسي روغتون ته ځانګړې شوې څانګه کې یو. هر یو کس چې د کورونا وایرس ازموینه یې مثبته وي همدلته یې درملنه کیږي. 12 ورځې وشوې چې ډاکټر اکاسي خپل کور ته نه دی تللی. اجازه راکړئ چې ستاسو د اکسیجن کچه وګورم. دا 15 کلن سړی د عادي ازموینې په جریان کې بیهوشه شو. له ازموینې وروسته څرګنده شوه چې په کورونا ناروغۍ اخته شوی دی. ډاکټر اکاسي اندېښمن دی ځکه دا ناروغ لا هم د کمزورۍ احساس کوي. زه ډېر کمزوری یم. دا یو له سختو ناروغانو دی چې موږ ورته ډېر پام کوو. په پرله پسې ډول په حکومت تور پورې کیږي چې روغتیايي سیستم ته یې ډیره پاملرنه نه ده کړې. کله ډاکټرانو وپوښتل شي نو ټول دا خبره کوي چې کووډ-19 ناروغۍ په روغتیايي سیستم ډیر فشار اچولی چې له وړاندې یې امکانات لږ وو. خو د دې وایرس پر وړاندې مبارزه کې یو بل لامل هم شته چې فشار یې ډیر کړی. د نایجیریایانو او حکومت ترمنځ تاریخي بې باوري د دې سبب شوی چې ډیری خلک د دې ناروغۍ پر شتوالي هم شک کوي. دا د کورونا ناروغانو د درملنې مرکز دی خو څوک پکې نشته. دا ویډیو چې د کورونا ناروغانو درملنې لپاره د تش مرکز ادعا پکې شوی پر ټولنیزو رسنیو خورا ډیره خپره شوی. حکومت یې بې لارې کوونکې ویډیو بولي خو ډیری نایجیریایان یې شکمن کړي دي. د درملنې مرکزونه خلک نڅا کوي، خواړه خوري او کورونا نشته. ما همدا اوس پر یوټیوب ولیده. موږ داسې څوک نه دی لیدلی چې دا ناروغي لري. که کورونا په افریقا کې وي او په دې سیمه کې شاوخوا 30 کسان مړه شي نو بیا به یې ومنم. له هغو کسانو سره چې موږ خبرې وکړې یو یې هم ماسک نه کاروه او خپل منځی واټن یې هم نه ساته. خو دا چې شمېرې ډېرېږي دا ډول کړنې د اندېښنې وړ دي. دا یوازې د عادي خلکو فکر نه دی بلکې زموږ لوستي او هغه کسان هم دغه ډول فکر لري چې نړۍ لیدلې. زما په فکر دا به زموږ په هېواد کې د دې ناروغۍ مخنیوي لپاره هڅې لا نورې پیچلې کړي. خو په روغتون کې دننه پر ډاکټر اکاسي او ناروغانو یې د کورونا وایرس اغیز روښانه او ډیر رښتینی دی. د دې میرمنې خور کووډ-19 ناروغۍ وژله او اوس یې وراره پرې اخته شوی. په دې نه پوهیږي چې کله به خپله خور خاورو ته سپاري. خور مې په ټول لېګاس کې راته تر ټولو نږدې وه خو ولاړه. تر اوسه مې خاورو ته نه ده سپارلې. نه پوهېږم زما لپاره هم کوم هیله شته که نه. تر دې دمه یې افریقا ډیره ځپلې نه ده خو حال په بدلیدو دی او دا هېوادونه د ناروغۍ لویې څپې ته ځانونه چمتو کوي.